سلامونه خوږو دوستانو، هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ او دا مهال به ګورئ ایف جي ټاپس یوټیوب چینل. که درمنو دوستانو د ډېرو ملګرو په غوښتنه سره مې تاسو لپاره یوه داسې بهترینه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو د هر چا واټساپ میسیجان په خپل موبایل کې وګورو. هغې ته به هېڅ پته نه لګېږي چې هغه زما میسیجان کتلي دي او یا که نه. نو دوستانو ډېره خوندوره په زړه پورې طریقه ده. نو راځئ چې دوستانو چې په ویډیو باندې پیل وکړو. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو راشئ په د سبسکرایب باندې کلیک واخلئ او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن نښان ووهئ او بیا راشئ پاس ال ووهئ تر څو زموږ چینل درسره سبسکرایب شي. او که ویډیو مو لایک کړی نه وي راشئ په د لایک باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ ویډیو درسره لایک شي. کله وسه مو کېږي په دغه شیر اپشن باندې دوستانو کلیک وکړئ او زموږ ویډیو په واتساپ، فیسبوک او میسنجر کې درسره شیر کړئ. ها دوستانو، زه راځم خپل واتساپ موبایل کې راخلاصوم او زه غواړم د دغه ملګري میسیجونه وګورم. یعنې دغه ملګري ماته میسیجونه کړي دي. اوس ماته د میسیجونه کړي دي. زه چې ورشم ما چې اوس کلیک پې وکړو ته په دغه ډول ته شین نشان ښکاره شي هلته لکه چې ماته ښکاره شوی دی. یعنې ماته د میسیجونه کتلي دي او د اوس د زما میسیج کتلی دی دلته ماته شین نشان راکوي. نو زه غواړم چې دلته دغه شین نشان دوستانو ښکاره نه شي او زه د ده میسیج هم وګورم او د دغه نشان ښکاره نه شي. هېڅ پته ورته ونه لګېږي چې دغه زما میسیجان کتلي دي او که نه. په دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ په خپل واتساپ کې به دوستانو د پورته کوم درې نښان دوستانو تاسو وینئ په دغه باندې تاسو کلیک واخلئ. دوستانو کله په دغه باندې کلیک واخیسته راشئ دلته تاسو ته سیټینګ برخه ښکاري. په دغه سیټینګ برخې به کلیک واخلئ او بیا به دوستانو راشئ په دغه پریویسي اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته دوستانو تاسو راشئ لومړی کې لیسټ سین اینڈ آنلاین دغه اپشن دوستانو تاسو وینئ. په دغه اپشن تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې دوستانو په دغه باندې تاسو کلیک واخیسته تاسو په لاندې اپشن ته دوستانو راشئ دلته نو باډي. په دغه نو باډي باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې دوستانو په دغه باندې کلیک واخیسته اوس تاسو ته چې هر څوک میسیج وکړي په واتساپ کې چې هر څوک دوستانو تاسو ته میسیج وکړي په واتساپ کې نو تاسو به د هغه میسیج راخلاص کړئ. هغه ته به هېڅ پته نه لګېږي چې هغو تاسو د هغه میسیج کتلی دی. اوس زه راځم دوستانو ماته دغه کس نوی میسیج کړی دی. ها زه دغه دوستانو اوس راخلاصوم. اوس به ده ته پته نه لګېږي زما خو د ده میسیجان دغه دوستانو وکتل. تاسو کتلی شئ چې ما د ده میسیجان وکتل خو اوس به ته هېڅ پته نه لګېږي چې د زما میسیجان کتلی دي او که نه. نو دغه دوستانو ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه وه. که دغه طریقه مو خوښوي نو درسره زموږ ویډیو درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. او تاسو هم هیله ده چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره وڅارئ.